الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الآية والصلح خير الآية د لغمان د ولایت ډېر قدرمن والي صاحب د نظامی او دفاعي ځواکونو محترمو مسؤلینو د ملکي ادارو محترمو مسؤلینو د ولایتي شورا محترم رئیس صاحب او اعضا د لغمان د ولایت ډېرو معززو علما کرامو قومي مشرانو سپینګیرو مدني فعالانو ځوانانو د سیاسي احزابو نمایندګانو او بالاخره په دې مجلس کې ټولو درنو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو څخه د مخه هغه دوستانو او ملګرو چې د غونډې په ترتیب او تنظیم او انسجام کې تکلیف ایستلی دی او هغه دوستان چې مشران خبر کړي دي او دیم تکلیف ایستلی دی او هغه امنیتي مسؤلین چې د بیګا رئیس دی د دې غونډې د امنیت د تامین په خاطر باندې خپل تدابیر نیولي دي زه ترې تشکر او مننه کوم. خدای دې ټولو ته خیر ورکړي. په هر صورت دا یوه ډېره مهمه او تاریخي غونډه ده په لغمان په ولایت کې بعد د هغه وخت نه چې په جناب والي صاحب باندې کوم انفجار او موټر بم چاودنه وشوله. غونډې به متعددې شوي خو د والي صاحب دا اولنۍ مهمه غونډه ده د لغمان د شریفو ولسونو سره چې نن دلته د هر قوم نه هرې قبیلې نه او ټولو دوستان نه دلته خلک را جمع شوي دي. الله تعالی دې په دغه غونډه کې خیر او برکت واچوي. په کوم عنوان او کوم اجنډا دپاره چې دا غونډه جوړه شوې ده دا عنوان خپله ډېر مهم عنوان دی او ډېره مهمه اجنډا ده او د وخت د تقاضا سره چې سیزن هم د دغه وخت دی چې هغه جناب پټان صاحب ورته په مقدمه کې اشاره وکړله چې ورباندې او دایمي صلح ده او د موجوده نظام نه ملاتړ او پشتیباني ده. حقیقت د خبرې دا دی چې جلالتمآب جمهور رئیس او د ده سره هغه د ټیم ملګري د اوله دوره په د اخرنۍ 2 کلونو کې د صلح دپاره نهایت ډېر زیات تلاشونه او تپ و تلاش وکړلو. تاسې شریف ولسونه د دې شاهدان استئ. هغه یوه غونډه چې په کابل کې تقریبا د 2900 کسان نه متشکله وه 2 کاله مخکې د دې اولې دورې په اواخرو کې په لویه خیمه کې جمع شولو د صلح او د غوربند دپاره غونډه وکړله. هلته متفق علیه فیصله وشوله او اعلامیه یې صادره کړله چې نور به په دې ملک کې ډزبندي او دایمي روغ او جوړ او صلح به دلته مستقر کېږي. د هغې پسې متصل په کعبه کې چې زموږ د ټولو مسلمانانو شریکه قبله ده او د الله کور دی هلته د امام د کعبې چې دی فتوا ورکړله چې دا وروژنه ده او دا جهاد نه دی. په هماغه کعبه کې بیا تقریبا د 6 هیوایدونو خلک رالل علما رالل او هلته دوی بیا د دې په رابطه باندې عام فیصله وکړله. بیا د دې پسې متعاقبتا په جاګرتا کې په اندونیزیا کې د پاکستان علما د اندونیزیا علما او د افغانستان علما سره کېناستل چې دلته یوه شریکه فیصله وکړله. تقریبا دا ټول هغه موارد دي چې د میډیا او مطبوعاتو نه موږ او تاسې مسلسل اورېدلي دي. بیا د دې په تعقیب باندې تقریبا دغه شپو ورځو کې یوسف قرضاوي چې یو مهم او جید عالم دی هغه په قطر کې هغه مفتین دی هغه هم یو فتوا صادره کړله او د دې پسې متصل په بنګلادیش کې علما جمع شولو چې نور د افغانستان جنگ دا چې دی کومه شرعي مجوز د جهاد نه لري بنان دا باید متوقف شي. د دې ټولو مسایلو او حل ځلو په نتیجه کې جمهور رئیس د هغې تفاهم نامې
په رابطه باندې چې د امریکایانو او د طالبانو د هیئت لخوا نه شوې وه چې 15,000 کسان به طالبان چې د جنګ اسیران دي انفجار انتهام او بم او چاودنه کړې ده هغې به بلا قید و شرط خلاصیږي. دا یو لوی اخلاص او ایمانداري وه چې په جنګ کې نیول شوي زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځوانان یې په شهادت باندې رسولي دي، څوک مې زخمیان کړي دي. دا یو قرباني مرکزي حکومت ورکړله. خو متاسفانه او بدبختانه جانب مقابل په دې کې 1 انچ او سانتیم مخکې لاړ نه شو. موږ په دې خاطر باندې چې د ملک اولیه منافع موږ ته مهم دي او دلته دا ولس په تکلیف کې دی او د دې ولس مزید تکلیفول نور نه دي پکار، نو باید روغ او جوړه او صلح باید وکړو. هغه خلکو بیا هم په دې وختونو کې چې یو څه ګذشت وکړي، یو څه کموالی راشي، دوی جنګونه په 4 ولایاتونو کې شدت یې ورته ورکړل. یو قسمت ډېر دوستان د ملي او دفاعي ځواکونو او د ولس په شهادت ورسول. الله دې د دغه دوستانو شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې کورنیو ته حوصله او صبر استقامت ورکړي او زخمیانو ته دې الله تعالی عاجله صحت او شفا ورکړي. خو موږ په دې پوهېږو چې که دوی واقعا افغانان وي او واقعا د دې خاورې مربوط خلک وي نو دغه مسایلو ته به لبیک ویلی وی، مثبت جواب یې ویلی وی. خو موږ پوهېږو چې دا تپل شوی جنګ دی، نیبتي جنګ او جګړه ده او افغانان پکې د سوخ لرګي پکې سیزل کېږي. قومنده د بل ځای نه ده او دا خلکو ته تقریبا موږ ویلی شولو بلا مبالغه چې دا اجنټ دی او اجیر دی او مزدور دی. که دا افغان وي او دا مسلمان وي الله تعالی ورته امر کوي چې والصلح خیر، خیر په دې کې دی. خو دی په اواز دی چې د افغانانو او د مرکزي حکومت د فیصلو ته او د علماو فیصلو ته ترجیح ورکړي او اهمیت ورکړي. دی بلا مقابله دا خبره وکړله چې موږ د امریکایانو هغه تفاهم نامې ته چې موږ سره فیصله کړې ده او نتیجې ته رسېدلي موږ هماغه تعقیبوو او په هماغې باندې وفا کوو. جلال مآب جمهور رئیس ورته وویل چې په قرآن او سنت به سره فیصله کوو. متاسفانه او بدبختانه دې ته دوی کوم لبیک ونه ویلي. موږ د دې ټولو مشکلاتو او عوارضو سره سره چې د دوی په رابطه یې موږ لرو، موږ بیا هم د صلح کردار غوره کړی دی، اختیار کړی دی چې دې کې د افغانانو خیر دی. افغانان نور مزید تحمل او برداشت نه لري د دغه مرګ او ژوبلې بشري طاقت د دغه مسایلو نه نور بوږنېږي. په هر صورت موږ به د مرکزي حکومت د هدایت په اساس باندې روغې او جوړې او صلح شعار به تکراروو او تر څو چې عملي کړی نه وي انشاءالله د دې نه به لاس په سر کېږو نه. او که احیانا خدای ناخواسته دې نتیجې ته ونه رسېدلو زموږ دفاعي او نظامي ځواکونو کې د دې وړتیا او لیاقت او استعداد او کفایت او بالاخره شهامت و مردانگی شته دی چې دې ته دندان شکن جوابونه ورکړي. په هر صورت باندې زه دې مسله کې زیات دغه نه کوم، ترکیز نور دوستانو ته موقع ورکوم، صرف د لغمان شریف ولسونو ته او خاصتا علماو ته مې وړاندیز دا دی او غوښتنه مې دا ده چې د دفاعي او نیمتي ځواکونو تر شا باید ودرېږئ او د دشمنانو هغه پروګرامونه او برنامې چې په لارې اچولي دي د دې سره یو ځای په نطفه کې باید خنثی کوي او دې ته باید د منفي نقطه باید سره کېږو او د دې دفاعي او نظامي ځواکونو تر شا باید ودرېږو. په لغمان کې الحمدلله موږ ډېره ښه همغږي او هماهنګي او همنوایي د جناب والي صاحب تر مشرۍ لاندې لرو چې په دغه رهبرۍ کې موږ سره د لیوا قمندان صاحب جنرال زلمی نبرد چې تقریبا د علیشنګ په استقامت کې او د دوی په خپل کاري قلمرو او استقامت کې ډېره ښې لاسته راوړنې او دستاوردونه لري. همدارنګه د ملي امنیت رئیس صاحب چې ډېر لږ وخت کېږي لغمان ته راغلی دی، تاسې د مطبوعاتو د لارې نه وکتل هغه څوک چې د میانونو او چاودنو په ذریعه باندې ولسې ته ضربه رسوله، صدمه رسوله، زموږ او ستاسې اولادونه او سپین ږیري په شهادت رسوله، هغه خلک یې نیولي دي، د قانون پنجو ته یې سپارلي دي. همدارنګه قمندان صاحب د امنیې جناب ستانکزی صاحب چې هغه کومه لاسته راوړنې او دستاور لري
دا ټول قابل د تقدیر دي. زه ورته د دې ځنه نظامي او دفاعي ځواکونو ته یو سلام ورته اچوم. خدای م خوشحاله او موفق او کامیاب ولرئ. موږ ولسونه باید د دې تر شا باید ودرېږو. په هر صورت یوه مسله بله مناسب ګورم په دې مجلس کې چې هغه د حامد الحق چې د مولانا سمیع الحق زوی دی، هغه په دې ورځو کې فتوا صادره کړې ده او ویلي دي چې طالبان چې کوم جنګ روان کړی دا جنګ نه دی، دا بل په افغانستان کې جهاد دی او دا د خارجیانو په ضد باندې دی. په هر قیمت چې کېږي موجوده حکومت او نظام دی سلا دغه طالبانو ته په خپو کې واچوي او ته تسلیم دي شي. زه په ده باندې لعنت ویم. د ده پلار هم په دین کې تحریف کړی. د افغانستان قانون اسلامي قانون دی، دلته د حرام منډۍ نشته، د ملي اردو عسکر لکه ستاسې ماران او خنجران نه خوري، دلته بربنډې جنکۍ رقصونه نه کوي، دلته تر اوسه چا د سپي سره واده نه دی کړی، دلته تر اوسه چا د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې، دلته تر اوسه کلیساګانې نشته، دلته کوم مشر تر اوسه پورې بوتانو ته سجده نه ده کړې، دلته جنکو خپل اندامونه نمایش ته نه دي وړاندې کړي، دلته د همجنس بازۍ قانون نشته، دلته د شرابو خرڅولو او صادرولو قانون نشته، دلته د ګاونډیانو او د مسلمانانو خلاف د کفر سره لاس یو شوی نه دی. خو دغه ټولې مردارې خوري او په پاکستان کې دي لکه چې یهودي ملیانو غوندې حق باندې سترګې پټوي، لکه دومره نه راناستئ د خپل د دولت خلاف د جهاد فتوا باید ورکړئ. خو افسوس تاسې همیشه په دین معامله کړې ده. په کار خدا وه چې د زبیرې مدرسې او د کابل پوهنتون وحشي بریدونه مو غندلي وې او په دې غمیزه کې د افغانانو ته تسلیت ویلی وې او افغانان به پرې نه دي. دغسې خلکو ته به اجازه د آینده دپاره ورنه کړي. په هر صورت باندې زه په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم د دې سټیج او میکروفون نه چې په ځان هم رحم وکوئ، په افغانانو هم رحم وکوئ، په اسلام او دین هم رحم وکوئ. د خدای په خاطر او د دې مظلوم او فقیر ولس په خاطر باندې نور جنگ ودروئ. د روغې او جوړې او صلح لاره باید غوره کوئ. په هر صورت باندې که نه یې سرنوشت به همدای د الله ډېرې عجیبې او غریبې فیصلې دي. تا خو خوب لیدلی او چې ما کومه فیصله کړې ده هماغې ته به زه نتیجې ته رسېږم او داخل به تسلیمېږي. خو ما ته د یو چا بیعت را دغه شو، زه فرهنګي سړی هم نه یم. وایي ما درته ویل پوره بیا نه کړي، ما درته ویل پوره بیا نه کړي. د کونډې زویه اوس کوه د ډاګ مزلونه. ټرم هم دې لاړ او نورې قصې دې هم لاړې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.